ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو مخکې له دې چې درس شروع کړم لومړی له تاسو نه پوښتم کتاب، کتابچه، پنسل، قلم، پنسل پاک ټول لرئ؟ آفرین ډېر ښه. بله پوښتنه دا چې تاسو راته ووایئ چې تېر درس کې ما کومه کورنۍ دنده تاسو درکړې وه، تاسو هغه ترسره کړې ده، لیکلې مو ده؟ آفرین ډېر ښه. بله دا چې ما تاسو ته پرون چې ویلي وو؟ آفرین تېر درس کې موږ چې وو څلورم ټولګي ته ښه راغلاست. په دې لوست کې موږ څه شي زده کړل؟ څوک راته ویلی شئ؟ آفرین چې وو موږ تاسو کله ځو لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته واچوو صنف ته چې ځو. آفرین ورپسې چې وو؟ ډېر ښه ستړی مه شئ وکړو. ورپسې په خپله ځای کې منظم کښېنه. آفرین ورپسې هر کار چې کوو بسم الله الرحمن الرحیم ویلو باندې وکړو. ښه او وروستۍ خبره چې وه بیا؟ آفرین وروستۍ خبره دا چې موږ تاسو کله هم د ادارې خوا نه کتابونه راکول کېږي راته نو باید هغه ونه شکوو، ښه منظم یې پوښ کړو، ښه منظم خپلو ځایو سره کېږدو. ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو اوس راځم تاسو تختې ته وګورئ. یوارې ما څو کلمې لیکلي. لومړی ننوتل، بسم الله الرحمن الرحیم او لیکل. صحیح دی. تاسو مو کتاب ته وګورئ دویم مخ کې دلته فعالیتونه شوي دي، پوښتنې یې کړي دي. دغه پوښتنې راته لیږم اعظم لاندې دلته دا څلورمې پوښتنې ته وګورئ خانه خالي دی. سمه ده. خانه خالي ده چې خانه خالي کې اول څه رقم دي؟ درې پوښتنې شوي دي. مثال اول په لاندې جملو کې تاسو ځایونه په مناسبو کلمو سره په خپلو کتابچو کې ډک کړئ. دا تاسو ته وایي چې تاسو به دا ځای نه وي، دا تاسو ځایونه دا په خپلو کتابچو کې څنګه کوئ؟ ډک کړئ. سمه ده. آفرین. له هغې څخه وروسته ګورئ د ټولګي د پیل خانه خالي وه. د ټولګي د پیل خانه خالي وه. بل زده کوونکي په وار هر یو ټولګي ته خانه خالي. صحیح ده. بله پوښتنه وایي ښوونکي پوښتنه وکړه چې د تختې په مخ څه خانه خالي دي. پوه شوې پوه؟ بله ټول په یو غږ ځواب ورکړ چې خانه خالي لیکل شوی دی. پوه شوې پوه؟ آفرین. ګورئ اوس به موږ تاسو ورته وګورو. تاسو مو کتابونو ته ګورئ. اول تاسو خپله کولی شئ چې په خپل ذهن جوړه کړئ. که نه وي دا چوکاټ د کلمو چې ما راوړی یا تاسو هم دا چوکاټ کې د کلمې چې لیکلي دي دا همدغه کلمې دله په تشو ځایو کې څنګه دي لیکل کېږي. سمه ده. آفرین. ګورئ دلته مې لومړی لیکلی. صحیح دی. لومړی مو لیکلی، ورپسې مې لیکلی دي ننوتل، له هغې څخه وروسته بسم الله الرحمن الرحیم او وروسته مې لیکلي دي. صحیح ده. دلته موږ تاسو وګورو چې کومه کلمه په کوم ځای کې سمه راځي. سمه ده. آفرین. ګورئ اول خانه خالي ده د ټولګي د پیل لومړی ورځ وه که نه؟ لومړی ورځ وه. پوه شوې پوه؟ د ټولګي د پیل لومړی ورځ وه. ورکې ورته لومړی ورځ وه. شی آفرین. د ټولګي د پیل لومړی ورځ وه. تاسو مو کتاب کې ګورئ لیکلي چې د ټولګي د پیل لومړی ورځ وه. ښه دویمه پوښتنه شوې ده. زده کوونکي په وار هر یو ټولګي ته څنګه دی راننوتل. دا ورځ خلاص شوله، راننوتل هم خلاص شوله. په دویم کې چې راځي ننوتل، یعنې څنګه دی ګورئ وایي زده کوونکي په وار هر یو ټولګي ته راننوتل. پوه شوئ پوه؟ آفرین. له هغې نه وروسته بله خانه خالي ده. ښوونکي پوښتنه وکړه چې د تختې په مخ څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم دي. پوښتنه وکړه که نه لیکل شوي دي. آفرین. د ټولګي په مخ څه لیکل شوي دي. آفرین. لیکل شوي. په درېیمه خانه خالي کې چې راځي؟ لیکل شوي راځي. څه شی؟ لیکل شوي. یعنې ښوونکي پوښتنه وکړه چې د تختې په مخ څه لیکل شوي. هغه ښوونکي پوښتنه کړې وه. ګورئ چې دلته بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي وو. زه تاسو ته وایم چې درنو زده کوونکو د تختې په مخ څه دي. تاسو به ورته وایئ چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي دي. صحیح ده. ښه بله پوښتنه چې ده ټولو په یو غږ باندې ځواب ورکړ چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي دي. چې لیکل شوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي دي. پوه شوئ پوه؟ آفرین. ګورئ په اوله خانه خالي کې
لومړی ورځ به راځي په اوله خانه کې خانه خالي کې لومړی ورځ به ګورئ د ټولګي د پیل لومړی ورځ وه په دویمه خانه خالي کې زده کوونکي په وار هر یو ټولګي ته راننوتل صحیح دی بل دریمه خانه خالي کې ښوونکي پوښتنه وکړه چې د تختې په مخ څه لیکل شوي دي درې او په څلورمه کې دا چې ټولو په یو غږ ځواب ورکړ چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل شوي دي آفرین په دو پوه شوئ ښه زده کوونکو اوس به لاړ شم دا به پاکم صحیح ده دا به پاکم او تاسو به اوس هغه لغتونه چې تاسو نه پیدا په خپل کتابچو کې مو لیکلي دي هغه به تاسو ته څنګه ولیکم سمه ده دا وراکسته کوم تاسو ورته متوجه اوسئ چې دلته تاسو ته لغتونه ولیکم او لغتونه به له خیر سره معنا کو او بیا به هر لغت ته یوه جمله جوړه کو چې یوه جمله به ورته جوړه کو سمه ده آفرین ګورئ لومړی لغت مثال زه لیکم صحیح دی ګورئ لیکم څه لیکم ټولګی ټولګی څه معنا آفرین دا بیا تاسو ته وایي بل لغت لیکم موخه د دې درس موخه څه شی ده موخه صحیح دی بل دلته لیکم تر څو دلته دغه درس راغلی دی عنوان راغلی دی لیکم پیل څه لیکم پیل لیکم صحیح دی له هغې نه وروسته لیکم روغبړ لیکم روغبړ ومولیدو ګورئ ری دا لږ سم ولیکم تاسو ته معلوم شي ری واو روغبړ صحیح دی له هغې نه وروسته چې لیکم درته بریالی لیکم چې بریالی بریالی ومولیده آفرین وروسته لغت څه شی درته لیکم زیار لیکم زیار زی یا الف ری ومولیده زیار ښه زده کوونکو تاسو به دغه لغتونه په خپلو کتابچو کې ولیکئ زه به دا تاسو ته معنا کړم او وروسته به له هغوی څخه بیا څنګه کوو بیا به جملې ورته جوړوو ټولګی څه معنا څوک راته ویلی شئ آفرین ټولګی صنف ډېر ښه چې صنف ټولګی صنف موخه څه معنا آفرین هدف ډېر ښه هدف مقصد موخه بل چې دی پایل دی پایل شروع د ټولګي د پایل لومړی ورځ وه یعنې د ټولګي د شروع لومړی ورځ چې ټولګی نوی څنګه و شروع شوی و وایي موږ کتاب پیل کوو سمه ده بل چې روغبړ دی روغبړ څه معنا آفرین ستړی مه شې چې ستړی مه شې ډېر ښه یا احوال پرسي بل چې د بریالی څه معنا کامیاب آفرین بریالی کامیاب کامیاب پوه شوی پوه او آخري لغت دا چې څه دی زیار زحمت زیار زحمت کوشش هڅه پوه شوی پوه ښه دغه لغتونه شول معنا مو هم ورته ولیکله اوس راځم یوه جمله ورته جوړم مخکې له دې زه جمله جوړه کړم تاسو راته ووایئ ټولګی څه رقم جمله ورته جوړوئ آفرین ټولګی یعنې صنف ووایئ آفرین ګورئ زه په څلورم ټولګي کې یم زه په څلورم ټولګي کې یم آفرین بله موخه څه هدف ګورئ جمله جوړه کړئ ورته آفرین ووایئ آفرین ډېر ښه زما دا موخه ده چې ډاکټر شم یعنې هدف ته ماده ده چې زه یو ښه ډاکټر شم آفرین له دې نه وروسته بل څه دی پیل دی پیل شروع ګورئ ورته لیکم نن
موږ نوی لوست پیل کړ چې پیل کړ. صحیح دی. د هغو نه وروسته بل چې دی روغبړ دی. روغبړ چې شي ستړی مه شئ. ګورئ زده کوونکو له یو بل سره روغبړ وکړ. زده کوونکو له یو بل سره روغبړ وکړ یعنې چې شي ستړی مه شئ وکړه. پوه شوئ په بل چې دی بریالی دی. ګورئ بریالی څه معنا؟ کامیاب. ګورئ لیکل سره احمد په خپلو درسونو کې بریالی دی. پوه شوئ په احمد په خپلو درسونو کې بریالی دی. بل زیار زحمت. ګورئ وحید ډېر زیار باسي. وحید ډېر زیار باسي. پوه شوئ په آفرین ورته. ګورئ سره ټولګی صنف. زه په 4م ټولګي کې یم. زه مې خپل ټولګی پاک ساتم. زه مې له خپلو ټولګیوالو سره مینه لرم. ګورئ وینئ آفرین. وروسته موخه هدف. زما موخه دا ده چې ډاکټر شم. زه باید په خپله موخه باندې بریالی شم. یعنې زه باید خپله موخه لاسته راوړم. صحیح ده. بل چې دی پیل شروع. نن زموږ تاسو د نوي ټولګي د پیل لومړۍ ورځ وه. نن زموږ تاسو نوی ټولګی پیل شو. نن موږ تاسو کتاب پیل کړ. سمه ده. آفرین. بل روغبړ ستړی مه شئ. احمد او محمود ستړی مه شئ کوي. صحیح ده. زده کوونکو له یو بل سره روغبړ وکړ. موږ تاسو باید له یو بل سره په ورین تندي روغبړ وکړو. پوه شوئ په آفرین. له هغې نه وروسته چې دی بریالی دی. بریالی کامیاب. احمد په خپلو درسونو کې بریالی دی. هغه بریالی شو. زه سږ کال بریالی شوم. زه هر کال بریالی وم. وینئ آفرین. آخر لغت دا ده چې زیار زحمت. وحید ډېر زیار باسي. موږ باید زیار وباسو تر څو په خپلو درسونو کې ښه ځان ورسوو. موږ باید زیار وباسو چې خپل درسونه ښه زده کړو. پوه شوئ په آفرین. ډېر ښه. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس همدومره و. خو کورنۍ دنده مو دا ده چې موږ تاسو به هغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وکړه خانهخالي مې ډک کړه هغه به تاسو خپلو کتابچو کې ولیکئ. سمه ده. یو بل دا هر لغت چې دی 1 2 3 4 5 شپږ لغتونه دي. شپږ لغتونه معنا به یاد کړئ او وروسته هغو څخه به دغه جملې چې ما تاسو ته لیکلي دا نه له دې نه پرته یا هغه جملې چې ما تاسو ته ویل د هغې نه پرته نورې جملې به تاسو دوې په خپلو کتابچو کې هر لغت ته ولیکئ او د لغتونو معنا به یاد کړئ. سمه ده. بل څه کې له خیره بیا پوښتنه کوم. تر بیا هم په خدای سپارم. ښه وختونه.